السلام علیکم دوستانو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. راځئ چې نن در سره د حلوا پخولو طریقه شریکه کړم. که ویډیو مو خوښه سوله دوستانو نو هیله کوم لایک یې کړئ، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د دې حلوا لپاره لومړی شربت جوړو. په یو دیګ کې به 1.5 ګیلاس بوره واچوئ، 2 ګیلاسه اوبه ور واچوئ، 1/2 ګیلاس به زعفران ور اضافه کړئ، 1 قاشق هیل ور اضافه کړئ، د 2 قاشقو په اندازه هم د ګلابو اوبه ور واچوئ. په دغه رقم چې وجوشېده شربت تیار ده. منقل ګل کړئ، یو څنګ ته یې کیږدئ. 1 پیاله ساده اوړه، 1 پیاله د نخودو اوړه، 10 دقیقو لپاره یې په ډیر کم حرارت باندې تف ورکوو ترڅو د اوړو خام بوی لرې سي. اوړو ته مو چې تفت ورکړه، بیا به 2 قاشقې کوچ ور اضافه کړئ، غوړي ور اضافه کړئ، پرېږدئ چې ښه سره سي ترڅو د اوړو رنګ تغییر وکړي. د سره کېدلو په جریان کې قاشقې سره ښوروئ چې ونه سوځېږي. کله چې اوړه ښه سره سو شربت ور اضافه کړئ، بیا یې هم قاشقې سره ښه وښوروئ ترڅو شربت او اوړه ښه سره ګډ سي. په دغه رقم چې حلوا ټینګه سوه پخه ده.